بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې ټول روغ او جوړ به اوسئ. راته ګرانو هیوادوالو، امید دارم همتون خوب و سلامت باشه. امروز میخوایم نوبدهی کابل و ولایت ها همراهتان شریک بگذارم. امروز تاریخ است 402/4/17 است. نن تاریخ د 1402 کال د څلورمې میاشتې 18 تاریخ ده. د کابل نوبدهی چې ده د پخوا په شکل ده د 1401 کال د دویمې 25 تاریخ کې ده. کابل تا اون فعلا شور نخورده. تاریخ نوبدهی کابل که است 401/2/25 است. کاپیسا که است، کاپیسا فعلا نوبدهی کاپیسا 401/7/1 است. پروان که است 401/3/31 است. وردک که ده 1401 کال د 12مې 11 کې ده، د 11 ورځ کې ده. لوګر د 1402 کال د اولې 19 کې ده. ننګرهار چې ده، ننګرهار د 1401 کال د 9مې 15 کې ده. لغمان چې ده 1401 کال د 3مې 15 کې ده. پنجشیر 401/7 است. بغلان 401/6/17 است. بامیان 401/12/9 است. غزنی 401/12/7 است. پکتیا چې ده د پکتیا نوبدهی چې ده د 1402 کال د اولې میاشتې په 4 تاریخ کې ده. فعلا لپاره د لغمان، پنجشیر، بامیان، د کندی دغه ولایتونو امیرتونه بند دي. کوم کسانو چې تاریخ مشخص شوی ده دغه ولایتونو کې دوی د مراجعه نه کوي. کله چې امیرثاني پورې دوی امیرتونه بند دي، کله چې امیرتونه خلاص شي بیا مراجعه وکړي. پکتیا پسې کونړ 1402 کال د اولې 19 کې ده. نورستان چې ده، نورستان هم د 1401 کال د 20 کې ده. بدخشان 402/1/21 است. تخار که از 402/1/20 است. کندوز 402/1/13 است. سمنگان 401/12/16 است. سرپول 401/12/23 است. غور 401/12/27 است. دایکنډي 401/6/23 است. ارزګان 1401 د 9 تاریخ ده. او زابل د 1402 کال د 3مې 29 ده. پکتیکا د 1401 د 5مې 18 ده. خوست د 1401 کال د 12مې 23 کې ده. بلخ چې ده د 1401 کال د 4مې 15 کې ده. جوزجان چې ده د 402/1/16 است. فاریاب 401/7/7 است. هلمند چې ده 1402 د اول شلم کې ده. کندهار د 1402 د اول 12 کې ده. بادغیس د 1402 12مې 2 کې ده. هرات 401/4/5 است. فراه 402/1/25 است. نیمروز 402/1/7 است. کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې نوبدهی مشخص شوی ده په کابل ولایتونو کې دوی کولی شي نن یا سبا د مراجعه وکړي او خپله فورمه د چک کې وګوري چې تاریخ ورته ورکړی ده او که نه ده. زیاترو ملګرو کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي چې دوی ته تاریخ مشخص شوی ده او خپل نهایي فورمه ډاونلوډ کړي، هغه نه وروسته د امیرتونو ته مراجعه وکړي تر څو بایومټریک وشي. او کابل چې ده فعلا لپاره د کابل نوبدهی چې ده 25 تاریخ کې ده. احتمال ډېر شته چې د سرطان له شلم نه پلو 26 او 28 تاریخ ووهي. د دغې میاشتې شلم تاریخ نه وروسته یعنې 3-4 ورځې وروسته احتمال شته چې 26 تاریخ ووهي. او کوم کسان چې په دغو تاریخونو کې ثبت نام کړی دوی کولی شي خپله فورمه څوک ډاونلوډ کړي او وګوري. او فعلا لپاره د کابل توضیح چې ده 1000 کسانه ده چې دا لوړ شوی نه ده. په ټول ولایتونو کې توضیح چې ده په ټولو ولایتونو کې توضیح چې ده 980 کسانه ده فعلا لپاره
او فعلا لپاره د څلورو ولایتونو چې دوی ته توزیع پکې نه کیږي لکه بامیان شو د کندز شو پنجشیر شو دا ولایتونه چې شو لغمان شو دا ولایتونه کې فعلا توزیع نه کیږي دوستان عزیز فعلا کابل که از نوبدهی کابل در 25 رسیده احتمال داره تا ماه همی البته سرطان تا 21 و 20 البته تاریخ کابل یک کمی پیش شوم یعنی از 25 تا 26 28 پیش شوم کسایی که به این تاریخ ثبت نام کرده حتما برشون تاریخ میتم و امید داریم که دیگه ولایت ها هم سرشان باشه و تاریخ نوبدهیشون هم زود برسم فعلا توزیع که هست همون 1000 نفر هست در ولایت ها 980 نفرها توزیع داره البته فعلا توزیعشون 980 نفر هستند دوستان از فعلا که میبینم در ولایت های نورستان و زابل کسای فرمای خود تبدیل کرده است که اصلا از ولایت نورستان نیستن یعنی سکونت فعلیشون در نورستان نیستن در تبدیلی خیلی متوجه باشین کسایی که تبدیلی میکنه باید مشخصات ولایت باید داشته باشه یعنی باید اگر سکونت اصلیشون ولایت نباشه باید تذکرهشون سکونت فعلیشون باید نورستان ذکر شده باشه اگر کسایی که مثلا سکونت فعلی و اصلیشون مثلا سکونت اصلیشون بلخ می باشه و سکونت فعلیشون هرات می باشه اینها اگر فرم خود تبدیل کنه به نورستان یا زابل یا روزگان یا پکتیکا در این ولایت بیومتریک نمیشه اگر روز بیومتریکشون هم برسه فرم نهاییش هم برشان بده اگر مراجعه هم کنه بیومتریک نمیشه فرمشون باطل است قابل اجرا نیست چند بار درباره می ویدیو جور کردیم با مردم توضیحات دادیم مگم حال هم که میبینیم زیاد نفرها به می گوش نمیکنه فرم خود تبدیل میکنه به ولایت هایی که فعلا سیدشون باز می باشه به ولایت تبدیل میکنه مگم سکونت اصلی و فعلیشون فرق میکنه با اساس مو باز دمو ولایت بیومتریک نمیشه چون حق مو ولایت مردم میخوره باز کوم کسانو چې فعلی ادرس او اصلي ادرس سره تفاوت لري زیاتره ملګری چې موږ دلته فورمو کې ګورو د نورستان سایت کې یا د زابل سایتونو کې موږ ګورو چې دوی اصلي سوګنځي بل ولایت ده مګم دوی چې ګورو فورمه تبدیل کړي د نورستان ته او یا سکونت فعلی بل ولایت د دوی فورمه تبدیل کړي نورستان ته کم کسانو چې سکونت اصلي او فعلی نورستان ولایت نه په تذکره کې ذکر نه دوی نشي کولای چې نورستان یا زابل یا روزګان یا پکتیکا تبدیلی وکړي باید د تذکره مطابق باندې سو کې خپل فرمه تبدیل کړي مثلا یو کس ده چې په تذکره کې اصلي سکونځي خوست ده او فعلی سکونځي پکتیکا ده دغه کس کولای شي هم خوست فرمه تبدیل کړي هم پکتیکا ته او بل څه کس ده چې اصلي سکونځي پنجشیر ده او فعلی سکونځي کابل ده دغه کس نشي کولای چې پکتیا او روزګان نورستان یا کوم بل ولایت فرمه تبدیل کړي دغه کس فقط او فقط کابل او پنجشیر ته کولای شي فرمه تبدیل کړي او کابل سیټ چې دا عمومي سیټ ده ټول ولایتونو لپاره واز ده فعل لپاره کولای شي کابل کې ثبت نام وکړي که بیومتریک مشخص شي کابل کې کولای شي بیومتریک کوم مشکل نه جوړي درته او که چیرته تاسو فرمه ولایتونو تبدیل کړي هغه ولایتونه چې فعل سیټونه واز دي خلاص دي او تاسو فرمه د هغه سره یعنی د سکونت اصلي او فعلی سره تفاوتي الته تاسو اجرا نه کیږي بیومتریک هم نه کیږي او پیسې هم ځای کیږي وخت هم ځای کیږي هغه انتظار چې تاسو باسله ده هغه هم ځای کیږي ډیر متوجه اوسئ کله چې تاسو د ولایت سیټ خلاص شو د تذکره مطابق باندې سو کې تبدیل کړي و کسایی که تذکره کاغذی داره فقط و فقط به ولایت خود تبدیل کرده میتونه دیگه ولایت حق نداره و کابل که سیت عمومی است میتونه از هر ولایت کسایی که از کابل هستن از دیگه ولایت ها هستن میتونه در کابل بیومتریک شو و فرم خود میتونه به کابل انتقال بده و کسایی که تذکره کاغذی داره فقط و فقط میتونه به ولایت خود چیزی کنه فرم خود تبدیل کنه امید دارم ویدیوتون ازتون خوشتون آماده باشه برای معلومات بیشتر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین ویدیو را لایک کنین و درباره مشکلات خود کامنت کنین تا براتون ویدیو خوب براتون تهیه کنیم
ګرانو دوستانو که ویډیو مو خوښ اوسیږي زموږ چینل سره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو نور خاصه ویډیوګانو ته جوړ کړو او کوم مشکل لرئ کوم وړاندیز لرئ په کمنټ کې ولیکئ د دې ویډیو لاندې کمنټ ولیکئ موږ به ستاسو لپاره د مغه په د مشکلاتو د حل لپاره به ستاسو ته یو ویډیو جوړ کړو. مننه. کور آباد.